د افغانانو لپاره ډیر بد او خطرناک خبر. سلام ستړي مشئ، وخت مو بخیر. ورځو زیات په پښتو پلس کې راسره وګورئ. پښتو پلس تل ستاسو په چوپړ کې. د طالبانو حکومت د سړې هوا له امله د مړه شویو کسانو شمیر 88 ته پورته شو. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د سړې هوا له کبله د مړه شویو کسانو شمیر 88 ته پورته شو. دغه وزارت مسؤلانو رسنیو ته ویلي چې دغه زیان د مرغومي یا جدي میاشتې له 20 نیټې راوروسته موده کې اوښتی دی. د دوی د معلوماتو له مخې پر انساني زیان سربیره سړې هوا شاوخوا اویا څاروي هم له منځه وړي دي. پر افغانستان د سړې هوا ځپونکې څپه داسې مهال راغلی چې وار له مخه په دغه هیواد کې بشري وضعیت نازک و. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي دا مهال 21 میلیونه افغانان بیړنیو خوراکي مرستو ته اړتیا لري.